اور ابراهیم علیه السلام ونه سوځوه. چاقو اسماعیل علیه السلام ونه وژه. سمندر موسی علیه السلام غرق نه کړ او ماهی ونه توانېده چې یونس علیه السلام وخوري. نو موږ ته به یوازې هغه څه رسیږي چې الله زموږ لپاره لیکلي وي. ارامې څپې ښه ماهر سمندري لامبو وهونکي نه جوړوي او روښانه اسمان ماهر پیلوټان نه روزي. نو ژوند هم همداسې دی. بې له ستونزو هیڅوک نه پخیږي او نه هوښیارېږي. ځینې وخت موږ د غمونو په منځ کې هم خاندو. دا په دې معنا نه ده چې بې احساسه یو، بلکې زړونه مو باور او عقیده لري چې له سختۍ وروسته اساني راځي. الله تعالی هیڅ کار او امر بې له ګټې نه ځنډوي، هیڅ نعمت بې له حکمته نه منع کوي او هیڅ بلا او مصیبت بې له ګټې نه راوړي. نو مه خفه کېږه، ځکه د خیر رب یوازې خیر راولي. که په ژوند کې ځانګړي څوک ونه لرې مه خفه کېږه، کیدای شي ته د ډېرو په ژوند کې ځانګړي یې خو ته پرې نه یې خبر. اړیکې او روابط د کورونو په څیر دي. ځینې لږ ترمیم غواړي، ځینې بیا رغونه او جوړول، خو ځینې باید په ارزانه بیې خرڅي او وپلورل شي. نو ګرانه، که نړۍ در باندې تنګه شي مه وایې ای الله لوی غم لرم، بلکې وایې ای غم لوی رب لرم. اوبه همهغه اوبه دي که په طلایي جام کې وي یا په خټینه پیاله او لوښي کې. نو د اوبو په څیر اوسه، د چا له بڼې او ښکلا څخه اغېزمن او متاثره نه شي. کله کله یوه پیښه چې ته د ځان لپاره غم او مصیبت بولې، خو په حقیقت کې دا ستا لپاره هغه فرصت دی چې خپل او پردي پکې وپېژنې او په همدې فرصت کې د ځینو اړیکو ترمیم، بیا رغونه او په کوم قیمت خرڅونه زده کړې.